الله رسول فرمای څوک په دنیا کې ډیر خوبونه کوي په آخرت کې به دا ډیر فقیر یې تر ټولو لوی فقیر هغه دی د الله رسول فرمای چې په دنیا کې ډیر خوبونه کوي دا د سپي ژوند نه دي دا زموږ ځوانان دا د فیسبوک دا د موبایل او د آیفون زامن چې تر سهار و دغه موبایل ته د فیسبوک دی دا مطلب ایډیا نه دی دا پلانې بس سهار منځ کړي یا نه کړي به دسی بیا دا ټیم خو ساده 2 بجې دی او بیا 2:30 درو 4 بجو ل راپور دسی بس یو غسل مسل وکي یو کاټن کپڑا خدای ور کړي دا غوا غوندي بس نستوړي مستوړي وتړي بس اتر ولګي د باندې راوځي په دنیا کې تر ټولو شایسته سړی دا غش کاری او څو زبردست ژوند دی لیکن د الله رسول فرمای تر ټولو ناکام ترين سړی دا زموږ یقین د الله او د رسول پر خبرو دي سیدا زموږ یقین زموږ ایمان صحابه فرمایي صحابه وای په خدای دې می قسم مشته په دې خبره کې شک را پیدا کېدلې سو چې یار زدي د خپل بابا څخه نیم چې کوم څوک ز خپل بابا بولم ما ته په دې کې شک پیدا کېدلې سي دا ډیر اشد خبره ده اوس په سړی وای چې یار څونه بد خبره کړې ده د محمد رسول الله په مقابله کې چې واقع بیا بد خبره نه ده دغه سی بد خبره ده لیکن چې بیا مجلس د محمد رسول الله و کور ته ودرېږي بیا بد خبره نه ده ول په دې کې مشته شک پیدا کېدلی سو چې زید د خپل پلار څخه نیم زما عدید خیانت کړی نعوذ بالله خو په دې کې شک نه و چې محمد رسول الله څه فرمایلی و هغه دی هغه سنې په دې کې شک نه و پیغمبر سم مبارک صحابه کرام جهاد لره واستول یو ته و فرمایل ک پرتا مشکل حال را لې جنډي پلان ته ور کابل ته و فرمایلا بل ته و فرمایل څلرم ته نه و فرمایل نو چې دغه خبري پیغمبر علی السلام مبارک ورته وکړل نو یو يهودي ویلې ولدا درې سره به شهیدان کیږي ولدا الله رسول ورته فرمایل ک مشکل حال را لې جنډي په پلان ته بل اسور کی او عجب دا قاضي احمد الله جان صاحب رحمه الله زموږ استاد هغه فرمایلی ولدا درې سره صحابه کرام کور ته رالو وصیت یې وکړي خپل میراث تقسیم شي مې وروشو وبلاړو به چا پښتنه جن وکړ ولې نو ته خوشل واره جنگ لرتللی یاست ولیا د دی واره موږ واپس نه راځو ولې نه راځي خو ته څو واره تللی بیرته رالی ولیا د الله رسول اشاره وکړه ول کچیر مشکل حال رالی نو د مشکل سره مراد چدي هغه مرګ د شهادت یو غدري سره صحابه کرام شهیدان شو هغه څلرم نسو شهید چې د الله رسول ورته فرمایل جنډي په پلان ته ورکه هغه ته نه دی ویل که پرتا مشکل حال رالی دا ولی دا وجه دا چې زموږ ایمان بالغیب دی مش ایمان د الله رسول فرمایل خبر اخلاص ده نو دلته د ازما او ستا عمل د ازما او ستا منزل نه د ماته په مسجد کې کو د ازما او ستا د پر ذخیره دي کلمه شریفه ذخیره ده د قران تلاوت ذخیره دي د امسایګانو سره شکول ذخیره دي دغه یو صدقه او خیرات کول د ذخیره دي بس صرف زما او ستا د ورتګ ټیم دی تاخير دی دیر دی چې ما تا ورلو د شنبه زما او ستا د پر پراتی عیسی علیه السلام فرمایي وای د دنیا او د آخرت د سفر فرق دی د دنیا او د آخرت د سفر فرق ستا سفر کې دی فرق دا دی په دنیا کې چې ته ځې ستا سره به شي در سره ستا پاسپورت ستا روپۍ ستا ATM کارت ستا موبایل ستا ویزا دا به ټول در سره او د آخرت دا دی ته به استه ورسته به ته پسې ورځې دا محتاج سهار منځ وکړي دا موږ استولی دی دا اوس منځ مې وکړي دا موږ استه وو دا چې زما او ستا پروش کالم تللی دی وړم کالم تللی دی لات وړم کالم تللی دی صحیح سو سفر را ته ګوري نو الله رسول فرمایي ستا قریبانو عزیزان به واپس راشي او ستا مال چې کټ یو موټر یو پلانې چې دې پکې وړي هغه به بیرته راشي تا خپل ایمان تا خپل عمل به سره پاتې سي نو کله چا زړه غواړي چې ښه عمل اختیار کړي بس خبره خلاصه ده ما در ټول قبر ډیر کښنی ځای دي تیاره ده تور تیاره ده یو کښنی سروي پکې راځي هغه خله خټي پسې ورکي نو که چیرې زما استاد سره کلمه شریفه را سره په خدای دې می قسم دا قبر دار کم روشانه سي لکه په سره غرمه چې دنیا روشانه ده کزما استاد سره ایمان او اسلام را سره په خدای قسم دا قبر دومره دراز دومره عظیم دومره غټ سي لکه مشرق مغرب شمال جنوب را واخلي که ایمان را سره که نور سره العیاذ بالله نعوذ بالله استغفر الله هر مؤمن دی الله وساتي هر مسلمان بلکې هر انسان دی الله وساتي چې هغه بغیر د کلمې مري الله دې هر انسان ته کلمه ور نصیب کړي چې دغه کلمه نه ور سره سړی مړ شي دا قبر خو بیا ماغه دی چې دا د مړی پکې کښیر دی په اساني پکې کښیر دی صحیح سلو لیکن چې کلمه شریفه نه ور سره بیا به دغه قبر د پاradise لکه په مټ کې شي ټینګ ونسي تیاره را واخله یخ را واخله ګرمي را واخله وحشت را واخله هغه یوازې والی تنهایی را واخله چې سړی پکې یوازې
دا چې کله د سړي سره ایمان نه ورسره ما ورته چې د ماښام دپاره څومره تیاري کړې ده چې ماښام به څه خورو په خدای قسم کوم د آخرت دپاره هغومره تیاري کړې ده در دې بالا بدبختي چیرې چې د ماښام د یوې ګولې دپاره ما ورته یو میلمه راځي حالانکه میلمه خاص قسم والله لري چې د هغه دپاره موږ کومه تیاري کړې ده د دومره عظیم یقیني ژوند دپاره موږ هغومره تیاري نه ده کړې میلمه و ما تا ته ویلي دي چې زه درځم ما تا ومنله دلته الله او رسول راته ویلي دي چې ستا به دغه مرګ ستا به دغه روان ژوند دی موږ هغه ته هغونه نه ده منلي دا خپل یو میلمه میسیج را کړی دی هغه مې ومنله دغه دپاره م تیاري شروع کړه چې الله او رسول څه راته ویل دغه دپاره م تیاري نه ده شروع کړې دا وجه څه ده وجه دا ده چې زموږ ایمانونه کمزوري دي زموږ یقینونه کمزوري دي موږ دا دنیا چې په سترګو وینو موږ چې کامیابي دایه ده لیکن کامیابي دا نه ده دا دروغ دي حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي هر سړی چې ژوندی دی دا بیده دی اسرائیل علیه السلام چې راشي هغه یې راویښ کړي بس موږ اوس بیده یو اسرائیل علیه السلام ما ورته راویښ چې راویښ یې کړو بیا نو خوب نشته که جهنم لره سړی ولاړ هم خوب نشته که جنت ته ولاړ هم خوب نشته ټول عمر به بیا چې شو بیا به ویښ